بسم الله بسم الله. نن سبا انصاف کم دی ختم سو داسې تک سپینه چاغش لنډه لور مې ورکړله چې داسې ګردي ګردي سپین سپین سپټي بیا ګردي ګردي پخول لکه روغانۍ نن سبا په وهلو داسې داسې تکه توره کړه لکه دا تور ته بخی الله کور دې خراب سه الله زما مژور د بابا کور دې ګروپ سه الله په سترګو ړنده سې په غوږو کړه سې په ژبه ګونګۍ سي الله ګوډه ګردۍ مور دې ړنده سه په یو لوی کاریز کې دې بډۍ مام کور خو دې سپېره کړی دی دلته هم راورسېدلې الله خدا زما توبه ده. تاسو تعارف؟ امان الله جان زه د هېڅ تعارف محتاجه نه یم هم د دغې زړې ورستې د لور په سره یې راغلی یم. شام تاسو لږ راسئ دلته کښېنئ خبره به سره سپینو بډۍ سترګې ستله یې خمار سترګې دې واوځله ماما امان الله جانه څه درته ووایم د ورور په سره یې د دغه چچګرو کره رالم همدا خو چې خواره سي خپله زړه ګډوه ده د ما څه هم زړه ګډوه جوړه زړه ګډوه یې درته وویل الله زړه ګډوه به دې مورې د دې دې مخ ورژېږي له دا زړی به نه وي فرنګ دا دې خواره سي دا دې وراره بوره وراره سي بیا دې بلډ پریشر پورته سو ته لږ د بلډ پریشر ګولۍ شروع که خاله په اصل کې جی دا ګوره تاسو دلته ما د جنګ دپاره نه یاست راغوښتي زموږ د دې خپرونې دا مطلب دی چې د هر چا په مابین کې یو جنګ وي د هغه سوله صفایي ور وکړو راضینامه ور وکړو وایم څه درته وایم امان الله جانه په کور ته راتلله موره راخطا ایستله ویله ول دغه لور دې راکه زما و زوی ته داسې به در وساتمه لکه د لاندې مژ مژ کې بوزه درته وویل او مژ خو ته یې بوزه د لاندې بوزه ویله زما مور پوښتنه ځکه ما مور ته ویله ول نو زه خو 10 لکه روپۍ ولور در څخه غواړم ته خبره دې بډۍ څه ورته ویله څه ورته وویل دې ورته ویله ولور څه کوې زه یوه لور لرم هغه به په سره یې درکړم راسه چې سره یې سره وکړو ما کله ورته وویله خو ستا مور هره ورځ راځغاسته ویلې ول دا لور دې راکړه زما وزوی ته اوهو خاله بخښنه غواړم میډم تاسو داسې وکړئ د روغې جوړې خبره شروع کړئ جی امان الله جانه څه درته وایم کله به ویله چې زما لور داسې ښایسته ده ریما ته سوې ده کله به ویله چې نغمې ته سوې ده هغه چې مو راواده کړه چې مخ مو ورلس کړي ته خبره چاته سوې وه خاله خیر بیبي ناسته یو خو ستا مور هم ویله ول د لور پزنې بابرا شریف ته سوې ده او کات یې مسرات شاهین ته سوی دی او داسې روشنه خوري چې ګوتې به ورسره وخورې او داسې وریجې پخوي چې لاسونه به ورسره وڅټې اخر چې راباده مې کړله د دې نه یو کډو ښځه دی بل شلغم ولې همزار دې څه پرون مې د پټاټو شوروا نه کړه در پخه مانو پرون مې ورته ویله چې د پټاټو چپس را جوړ کړه دې څه وکړه د پټاټو حلوا یې راته کښېښول نو مانو ته خپله انصاف وکړه دا خوله اوس د چپس ده په داسې خوله مې وایي سهار ماښام به مې شپې شپې خوړلی مانو څنګه خطا وتمه د دغې جادوګرې مور ته مې زه نه به کوډې راباندې وکړې سترګې یې به پټې کړلې داسې خیالوره لور مې په دغه بزوګۍ بدله کړه سونه مې په چاندي بدله کړه ډوډۍ مې پالټو بدله کړله ایکسکیوز می خاله بخښنه غواړم ماینده وایم میډم ستا لور خو ما نه دي لیدلې چې د خپلې خواهش سره څه رویه ده مګر زه بخښنه غواړم ستا د دې سره رویه سمه نه ده ګوره دا خبره به منې زه خو دا دې ودې ته په دواړو سترګو ګورم د دې مور خو غبرګمنې زما و لور ته په یوه سترګه ګوري څنګه په یوه سترګه مانو څه درته وایم وایم دا یو کال یې کېږي پر سترګه یې پرده راغلې ده ړنده دې سي ښه پر یوه سترګه یې پرده راغلې ده که په دواړو پر یوه راغلې ده په یوه سترګه دې ته ګوري ولې وایم مانو د هغې خو په سترګه باندې پرده راغلې ده په تا به زه هغه کانې کومه چې پردې څه شي تلتکان به دې پر سترګو راسي تلتکان هوا درې ته زما په مور مسخرې کوې
ته ودرېږه ته ودرېږه زه نن لالک ته ټلیفون وکړم چې یو وارې ستا لور ته بیا یو 4-5 چنډوکې ورکړې ورسه ورته ووایه د ستا ورور خو دې زما ولور ته خالي په کږو سترګو وګوري که ما ته ماښام په تورک نه کړې نو زه به ستا لور یم ګورې تاسې جنګ مه کوئ زموږ د دې خپرونې ګوره زه په وار باندې درته وایم موږ باید چې روغه جوړه وکړو د دغه مسلو یو حل راوباسو لیکن زه به د دغې بطرۍ او د دې د مور د بدرو سره هېڅکله روغه ونه کړم بس ځه خواره سې ستا سره روغه کوي څوک یې سترګې دې واوزه الله خو دې شله شي ټکله الله دې زما د زوی څخه ما زوی ستا څخه خلاص کړي ځوانې مرګه سې مه کوه خو ظالمې خو بل کیسټ ګر سره نمبر نه ورکوې 2-3 کیسټانې پرله پسې ور واچوله خبره واورئ